اوس زه راغواړم ستاسو په وړاندې یو داسې سټار چې هغه دی فلم سټار سی ډي سټار سټیج سټار او مړه به ستاسو د زړونو سټار زما یو ملګری ناست د هغه پر فرمایش راځي جهانګیر خان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پښتنو وروڼو نوی کال مبارک شه زه اوس دننه عمر بار په سټیج باندې هغه زموږ یو صاحب لیږي چې روکۍ داسې مه کوئ روکۍ داسې مه کوئ زه دننه په خندا شوم ویل موږ د خپل ملک قانون نه منو د بار بسو خدا زموږ دپاره د فخر نه د شرم خبره ده اوس څه وایې وروره ګورې نو که دا خبره زه په هر شو کې کوم هر چاته یې کوم چې په خپل وطن کې هر سړی ځان له پښتون دی او ځان له په یو ذات کې دی خو د ملک نه بهر بیا هغه سره د خپل وطن ټول قومونه یو ځای شي یعنی پښتون د خپل وطن سفیر دی یو سفیر دی هغه تاسو کفالت کوئ تاسو کفیل یئ د خپل ذات اوس دا دي د بار نه وایي تیږي رایشتې مطلب څه شو یا فایده څه شوه په چای راوروئ په خپل ځان دا خبره ځان تم کومه چې ګورئ نن په فرنټیر کې یا په صوبه سرحد کې په پښتون خیبرخوا کې چې کوم حال دی دا زموږ د خپل له لاسه دی ګورئ په موږ باندې چا بل قوم حکومت نه دی کړی او نه را باندې کولی شي دا پښتون دومره نر او بهادر قوم دی باقي هغه وایي چې چرسې کدې نه مرسې او که مرسې نو دې چان وږې کرسي او تا عمر ګل خو به د ټولو نه مخکې هغې کرسي زه په خپله چرسي ما به څنګه مخکې هغې کرسي ولې دا خو جهانګیر صاحب ته هم پته ده چې زه دلته راشم ولې دونه ګډوډ یم هغوی ده ته پته چې زما مسله دلته نه حل کېږي زه اکثر راځم هم نه چې راځم ډېر کم راځم اوس هم چې راغلی هفته مې وشو زه ډېر ګنګس یم ولې چې دلته زما نشه ماته نه میلاویږي زه د جهانګیر صاحب نه دا سوال دی ما په دې درېیو سټیجونو کې مو کو ستاسو مخکې ته بیا کوم کې دې چا نه اورېدلی چې جهانګیر صاحب تاسو خو ایکشن ډېر وکړو کامیډۍ ته راغلي کامیډي ما ټول عمر کړې ده زما خو ډېره خوښه ده خیر خو زه ده تپوس کوم چې ستا ایکشن زیاته خوښه شوه که نه دا کامیډۍ زیاته خوښه شوه او خلکو تا په ایکشن کې زیات خوښ کړی او که نه په کامیډۍ کې په ما باندې د الله تعالی ډېر زیات کرم دی او ستاسو دومره مینه ما سره ده چې د خدای شکر دی کوم کردار مې کړی دی تاسو خوښ کړی دی او زم ژوندی ساتلی یم پاتې شوه د ایکشن او د کامیډي خبره نو ایکشن په خپل ځای یو کار دی کامیډي په خپل ځای یو کار دی خو زما ذاتي طور باندې کامیډي خوښه ده ولې چې په هغې کې یو خو خپله خوشحالي ده بله ستاسو خوشحالي ده ایکشن په موږ پښتنو کې دومره زیات دی دومره زیات چې موږ خو د اردو په قاعده کې چې کوم ماشومان ورکړي د هغه ماشوم ته وروسته ټوپک ځوړن کړی صحیح وایي جهانګیر صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې موږ ټول پښتانه ایکشن د ایکشن په نوم باندې یادېږو په ټوله دنیا کې نه نه خو جهانګیر صاحب ته دا تپوس کومه چې په دې کشمیر دې ور واچومه نو ته خو وروره کلشنکوف دی او ته یو بد دا ترس غپي نو څومره وخت کې به یې فتح کړي چې رب در سره مل وي نو د نیمې ګنټې کار دی خو ښه به دا وي چې د مړو په ځای موږ جرګې ته کینو او په یو خواږه خبره فیصله وکړو نو ابه زموږ دپاره ټول نه ښایي ولې چې وایي سل کاله دښمني وکړي اخر به هم چې کوم دی لارې ته کښېنې جرګې ته به کښېنې نو ښه دا نه ده چې پکې دونه مړي او سل کاله دښمني چلي نو د هغې نه وړاندې ښه نه ده چې موږ خبرو ته کښېنو او خپلو کې زموږ وړې کمې مسلې په پښتنو کې دي په خپلو کې هغه موږ په جرګه او په مرکه باندې حل کړو جهانګیر صاحب ته یوازې والله زه خو تاسو راسې داسې بادرنګ غوندې ښکارم نو زه وایم چې یاره تا ته داسې یو بلبله راوغواړم چې کم از کم دا خلک هم خوشحاله کړي
او تم خوشحاله شي ولې چې بغیر ستام د بلبلې نه بغیر ګزاره نه کېږي ما ته دونه اندازه شته صحیح ده نو راځي